دا پیغام چې دی خاص د دعات ورونو دپاره دی. کله چې ته حق وینا کې د حق ملګري ډېر زیات کمي نو کله په دې باندې خفه نه شي چې زما ملګرتیا کم کوي. او دا خبره موږ ته د قرآن او سنت نه واضحه ده او هغه مشهور حدیث دی د قیامت په ورځ به نبیان راشي او داسې نبي به پکې هم وي چې هغه سره به هېڅوک نه وي، هېڅ چا به د هغه خبره نه منلي. بعضې داسې نبیان به راځي چې هغې سره به 2-3 کسان چا سره به چې دی سلګونو زرګونو کې وي. نو په دې باندې مه خفه کېږه چې ته د حق وینا کې او حق طرف ته خلک رابلې ستا ملګري کم دي. دویمه خبره دا ده چې کله انسان حق طرف ته دعوت کوي نو په دې لارو کې ډېر زیات مشکلات راځي. هغه د قسمه قسم خلکو سره چې دی مخامخ کېږي، هغه په لاره کې هغې ته قسمه قسم مسلې راځي، مشکلات راځي. راځي موږ د انبیاءو او د پیغمبرانو د دعوت هغه سیرت او هغه طریقې زده کړو او هغې باندې غور او فکر وکړو چې څنګه هغوی ته مشکلات راغلي وو او هغوی څنګه د مشکلاتو سره ډیل کړی او مخکې تللي وو. نو دا دونه اسانه نه ده که څه ته تا یو څوک کنځل وکړي، ردي بدي درته ووایي، ستا فامیل یاد کړي، ستا کورنۍ یاده کړي او یا تا باندې شخصي تعرض وکړي او ته د حق ویلو نه وروسته شي او خفه شي او ناامیده شي. بلکل ناامیده کېږه مه، ځکه دا لاره چې ده دا سخته ده، په دې کې کړاوونه دي، په دې کې هر قسمه قرباني ده او د مؤمن به دا صفت وي چې هغه په حکمت سره په ښه طریقې سره احسنې طریقې سره چې دی خلک د رب العالمین لارې ته راوبلي